مشهوره سندرغاړې کندې کوچۍ ومړه. کندې کوچۍ څوک وا چېرته مړه شوې پاړی ډېر پوه شئ. سلام ستړي مه شئ. د پښتو ژبې نوم وتې سندرغاړې کندې کوچۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د شپېتو کالو په عمر مړه شوې، خو دا معلومات نشته چې چېرته وه او څه ناروغي درلوده. د کندې کوچۍ باره کې به لنډ معلومات درکړو. د کندې کوچۍ خپل نوم کلثوم و. د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه. کندې کوچۍ 15 اولادونه درلودل چې 3 زامن او 2 لوڼه دي. کندې کوچۍ سندرغاړې وه او د هغې ډېرې سندرې محلي او له دایرې سره دي. د کندې کوچۍ لوی کمال دا و چې هغې په 15 بېلابېلو لهجو سندرې ویلې. کندې کوچۍ د پښتو ژبې ترڅنګ په دري، ازبکي، اردو او نورو ژبو کې هم سندرې ویلې وې. په ټولنیزو رسنیو کې د کندې کوچۍ په مړینه د هغې د سندرو مینوالو د خفګان څرګندونه کړې او د هغې مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره ستره ضایعه بللې. په هر حال دا وه د کندې کوچۍ په هکله زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.